السلام علیکم هومیوپیتک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب یم. داسې ډیر ماشومان وي یا نارینه او زنانه وي چې هغې ډېر زیات جسماني طور باندې کمزوري وي او لوږې نه لګي یا خوراک ډیر نشي کولی، هغې په وجه ډېر زیات کمزوري وي، لوږې صحیح نه وي، هاضمې صحیح نه وي. نو چې کوم ماشومانو ته یا نارینه او زنانو ته مسله وي د هغې دپاره یو هومیوپیتک سیرپ دی، یو بطور ټانک استعمالیږي، ډېر زیات بهترین رزلټ دی. هغه چې تاسو انشاءالله استعمال کوئ نو ستاسو لوږ به هم کولاوه شي او چې کوم تاسو خوراک کوئ نو هغه به تاسو باندې انشاءالله لګي. نو چې کوم زلمي نارینه یا زنانه یا چې کوم پیغلې یا زلمي غواړي چې زموږ وزن سیوا شي، ډېر زیات کمزوري وي، نو هغه دا ریګولر استعمال کړي، انشاءالله ډېره ښه فایده ورته میلاو شي. د دې سیرپ نوم دی الفا هومیوپیتک سیرپ دی او دا په چته هم په هومیوپیتک سټور کې تاسو لاړ شئ، تاسو له میلاو شي. الفا د مسعود کمپنۍ تاسو راواخلئ، د هغې رزلټ ډېر بهترین دی. په طور ټانک هومیوپیتک میډیسن کې استعمالیږي، د دې ډېر زیات بیسټ رزلټ دی. تاسو راکتلی شئ الفا سیرپ او د دې چې کوم ریمډي ده هغې کې ډېر زیات بهترین ریمډي ایډ شوي ده چې څومره د هومیوپیتک ټاپ میډیسن دي په دې سیرپ کې ایډ شوي دي. د دې استعمال سره یو خو تاسو چې کوم عام جسماني کمزوري ده هغه تکاوټ دی، ستړیوالی دی، لوږه نه لګي، هغه هم ختمه شي. بل دماغي کمزوري هم دې سره ختمه شي انشاءالله. د معدې مسلې وي، لوږه نه لګي یا بدهضمي کېږي، هغه هم دې سره انشاءالله نارمل شي، لوږه به هم کولاوه راځي. بل تاسو چې څه خورئ نو هغه به تاسو باندې لږ هم بوج کېږي ورته باندې د دې استعمال سره انشاءالله. که ماشومانو یا نارینه او زنانو ته د وینې کمی وي هغه د الفا سیرپ استعمالولی شي، د وینې کمی ده برابروي. یا چې کوم خلک ډپریشن انزایټي شکار وي، دماغي مسلې وي، اعصابي مسلې وي، نو هغې هم بطور ټانک دا استعمالولی شي. د دې هیڅ سایډ افیکټ نشته، نقصان یې نشته او بالکل خالص اجزا باندې هومیوپیتک دوایانو نه جوړه شوی سیرپ دی او ډېر بیسټ رزلټ دی. خو تاسو راواخلئ د مسعود کمپنۍ هومیوپیتک سیرپ، د دې نرخ چې کوم دی پرایس د هغې 210 روپۍ دی. د دې طریقې استعمال داسې دی چې کوم بالغ افراد دي نارینه او زنانه هغه دي سهار غرمه ماښام یو چمچ څکي په نهاره باندې، او ماشومانو له ورځ کې یو چمچ په نهاره باندې تاسو دا ورکولی شئ او د دې کم از کم یو میاشت د دې استعمال جاري وساتئ نو تاسو به انشاءالله د دې بهترین رزلټ میلاو شي. همدغسې د هومیوپیتک او د هربل میډیسن باره کې مستند معلومات هغې لپاره زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې دې کې تاسو ته انشاءالله ډېره فایده رسي. او زما دعا ده الله پاک دې ټوله ناروغ خلکو له شفای کامل نصیب کړي، الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت سره حل کړي. آمین. الله حافظ.